اوس افغانانو ته زه حیران یم دوی ولې کرکټ کوي. د کرکټ پر ضد هم فتوا راغله. د شیخ عبدالواسع په نوم یو طالب مشر وایي دا لوبه د انګریزانو مستعمره هیوادونه کوي. دا چې نور یې څه ویلي له خپلې خولې یې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا موږ طالبانو ملایانو فکرا دا تر استعمار لاندې راغلي. تاسې خفه نه شئ. لکه ګوره زه یو مثال درته وایم. اوس دا کرکټ دا لوبه وسوله موږ ورته خوشحاله وو که نه وو؟ او که اوس له تاسو چې پوښتنه وکړم چې دا د کرکټ د لوبغاړو نومان واخلئ چې تاسو به زده یې که به م نه یې زده؟ د ټولو به زده یې زده م یې او د 10 مبشره بالجنه نومان در چې وغواړم هغه به م نه یې زده. اوس دا یو فکري استعمار ده. تاسو خبرې ته پام وکړئ. کرکټ لوبه دا اصلا د انګریزانو لوبه ده. د انګریزانو جوړه کړې او دا اوس په هغه ملکو کې کېږي چې هغه یا د انګریزانو ملکونه دي یا انګریزانو په هغوی استعمار چلولی لکه هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، هلته یو بل ملک هم ده استرالیا، سریلانکا، زیمبابوې دغه چې په کومو ځایو کې انګریزانو حکومت کوي د استعمار امپراتوري هغه دا لوبه لري. جاپان کرکټ لري، چین، فرانسه، جرمني، امریکا ولې نه لري؟ په هغو باندې انګریزانو استعمار نه ده کړی. هغه د انګریزانو مستعمره نه وه. اوس افغانانو ته زه حیران یم دوی ولې کرکټ کوي. تاسو خو افتخار کوئ چې موږ 3 وارې له انګریزانو سره جنګ کړی، 3 جهادونه هم کړي، انګریزانو ته هم شکست ورکړی. نو شکست یې ورکړی اوس د هغو په لوبه باندې څه کوي؟ موږ شکست ورکړی خو هغه عسکري شکست ورکړی، عسکري استعمار هم نه ده منلی. فکرا موږ مستعمره یو، فکرا موږ څنګه یو؟ ورته خوشحاله یو. سوټه یو هغه بال ته څنګه یو؟ هغو ته خوشحاله یو. هغه سوټي و هلته موږ بیمین وایو. څه شی وایو؟ هغو ته څه شی وایو؟ بیستمین ده که څه بلا. هغو ته باید داسې ونه وایو، هغو ته باید د سوټي والا ووایو یا د دبي والا. څه شی وایو؟ خو دا نوم به تاسو ته هم بیا دبي ښکاري. زما خبر هم کیدای شي تاسو ته داسې یو غلطه خبر ښکاري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.